الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وزع عنه أظله الله في ظله. رواه مسلم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې کم څوک تنگ دسته مقروضه ته مهلت ورکي، یعنی هغه تنگ دسته دی ستا وخت پوره دی لیکن دی نه لري ته ودته مهلت ورکي، نور وخت ورکي، یا ګرسه هغه قرض هغه پور معاف کې، نو الله جل جلاله به هغه ته په خپله سایه کې ځای ورکي. محترمو عزتمنو، د قیامت په ورځ به سخته ګرمي وي، صرف یوه سایه به وي، هغه به د عرش. نو کم څوک چې یو پوروړي ته پر چا پور باندې دی، هغه تنګ دسته دی، مجبوره دی، نه لري، ته یې څه نور وخت ورکې یا ګرسه ورماف کې، نو الله به د قیامت په ورځ د عرش تر سایه لاندې تا ته ځای درکړي. څومره غټه خبره. او الله جل جلاله هم دا فرمایي: فنظرة الى میسره وان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. چې وتنګ دسته ته مهلت ورکه د پراخي پرې، او که چیرې ته ورماف کې ستا دپاره دا غټ خیر دی. یو بل روایت کې راځي نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې کم څوک یو مفلسه مجبوره تنگ دسته ته وخت ورکي، مهلت ورکي د پور، هغه وخت د ده پوره سوی دی لیکن د نور وخت ورکي، نو هره ورځ چې پر تېرېږي الله جل جلاله هره ورځ و ده ته څومره پور د ده باندې دی، د هغه پور به قدر د صدقې ثواب. بیا هغه تاریخ رالی چې د کول د سره کړی دی، په هغه تاریخ بیا د سره پیسې نسته، تا بیا مهلت ورکي، وخت ورکي، نو بیا روزانه د هغه په بدله کې الله تا ته دومره ثواب درکوي لکه څومره چې ستا پور باندې دی، دومره 2 واره ته د ورځې صدقه وکړي. محترمو عزتمنو، څومره غټ سعادت دی، څومره غټه خبره. ها که چیرې یو څوک پوروړی دی پیسې پیدا کې نه ورکوي، نو دا هم غټ ظالم دی، ځکه مطل الغني ظلم، چې چا پیسې پیدا کې بیا نه ورکوي، دا هم غټ ظالم دی. لیکن چې نسته ورسره، نو ته هم ډېر زور مه پر لګوه. زموږ خو دا غم دی چې څوک دیوالي سي، تنگ دسته سي، مجبوره سي، بیا څوک د کوره څه غواوي، بیا یې څوک پسونه، بیا یې څوک کپړې ځوړي، چې اوس یې په خرڅېږي، شی په لاس ورځي، دی هغه شی ځوړي. دا د نبي علیه صلات وسلام ارشادات تاسې واورئ، د الله جل جلاله فرمان تاسې واورئ. یو سړی چې کله مالدار او پیسې درلودلې، ستا سره ښه کاروبار کوي، تجارت یې کوي، پر وخت یې پیسې درله راوړلې، لیکن اوس دیوالي سو پیسې نسته ورسره، ته د بدن کپړې ځینې باسي. دا یو ډېر سخت طریقه ده چې مسلمانانو اوس په خپل ماحول کې را ژوندی کړې ده. الله دې زموږ پر حال باندې رحم وکړي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.